ښاغلی حامد کرزي څه کړي دي دا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې کتلی شئ. سلام، ستړي مه شئ. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له مجرمینو سره د حساب کتاب په اړه د طالبانو د یو وزیر څرګندونې په ځواب کې ویلي په افغانستان کې د یو باثباته ملي نظام او د دې هیواد د عزت لپاره ملي وحدت، اتفاق او اتحاد ته اړتیا ده. د طالبانو په حکومت کې د امیرالبالمعروف او نهي عن المنکر وزیر مولوي محمد خالد حنفي د سې شنبې په ورځ ویلي وو له هغو کسانو سره به چې تیرو لسیزو کې د لوی بانک خاوندان شوي حساب کتاب کیږي. نوموړي همداراز خپلو څرګندونو کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي، پخوانی اجرایي مشر عبدالله او د مشرانو جرګې پخوانی مشر فضل هادي مسلمیان مجرمین بللي وو. خو پخوانی ولسمشر حامد کرزي چهارشنبه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د طالبانو د وزیر دا څرګندونې د غبرګون وړ نه بولي. ښاغلی کرزي د طالبانو وزیر ته د توصیې په توګه ویلي ملي وحدت او اتحاد او اتفاق د ګران هیواد د عزت او د یو باثباته ملي نظام د جوړېدو لاره ده. په تېره اګست میاشت کې د واک ته له رسېدو وروسته طالبانو د پخواني نظام چارواکو او عامو کارکوونکو ته عمومي بخښنه اعلان کړې وه. خو دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د یو وزیر لخوا د پخواني رژیمو اړوندو کسانو او سیاستوالو سره د حساب کتاب خبره کیږي. ښاغلی حنفي دا تور ولګاوه چې یو شمېر پخواني چارواکي او سیاستوال له دې ویرې له هیواده بهر تللي چې د دوی د شتمنیو او بانکو په اړه به حساب کتاب ورسره کیږي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.